فاینانشل ریکارډ ډیر زیات مهم دی. که ته ماته په یاد وي انسان ته هر څه نه په یادېږي، نو دا بهتره دی چې ته هر یو فاینانشل ترانزیکشن په دې بزنس کې باید یو فولډر ته ولري، یا په ګوګل ډرایو کې یا خپل په کمپیوټر کې، چې ته وکولی شي هر یو ریکارډ هلته وساتي چې یو روپۍ هم ځي او یو روپۍ هم راځي، تر څو پورې ته پوه شي ستا بزنس څنګه روان دی. متاسفانه موږ لیدلي په افغانستان کې چې د خلکو فاینانشل پلانینګ ونه لري. یو کس به ډیر ښه انکم لري، ډیر به ښه ساعت تیر وي، ښه ماشاءالله بزنسونه به لري، بیا چې ګوري ډوم خراب شي. دلیل څه دی؟ چې هغه نه پوهېږي چې په کوم ځای کې دی، نه پوهېږي چې څه شی دا اوس خرابوي او خرابوالي ته څومره نږدې دی. نو زما په نظر فاینانشل ریکارډ ډیر مهم دی. ته څو لارې لري چې خپل فاینانشل ریکارډ وکړي. یو لاره دا ده چې ته کویک بک استفاده کړې چې کله ایډوانس لیول ته ځي، او په سټارټ کې کولی شي چې یو ایکسل شیټ هم مخکې ویسي. زه یو ایکسل شیټ ټمپلیټ تاسو ته ښیم، او دغه ایکسل شیټ ټمپلیټ ما په خپله جوړ کړی دی. انشاءالله په همدې کورس کې په ریسورس ټیب کې به وي. کوم کسان چې بدون شک پریمیم ممبر دي هغه دغه ایکسل شیټ اکسس کوی شي او مخکې تللی شي. او زه به تاسو ته هم خپل یو ایر بی ان بي د بزنس مثال درکم چې یو ایر بی ان بي موږ تقریبا سپټمبر شروع کړی دی او اوس یې انکم څومره دی. راځئ ایکسل شیټ ته ځو. تاسو دغه ایکسل شیټ ښکاري. ما نست پراپرټي زموږ د منیجمنت د کمپنۍ نوم دی، نست پراپرټي ایر بی ان بي منثلی اینڈ انول انکم سټیټمنټ 2023. موږ دا په سپټمبر کې شروع کوو. په سپټمبر کې زموږ گروس انکم څومره وو؟ زه هر څه تاسو ښکاره کوم ځکه واقعا غواړم چې شی زده کړې. هغه 3400 روپۍ وو. زموږ رنټ څومره دی؟ کرا زموږ 2500 روپۍ ده. ترانسپورټیشن کاسټ هم دومره شوی دی. همچنه هر یو ټیکس، که پراپرټي ټیکس دی، ایډورټایزمنټ مارکیټینګ دی، که مثلا ریپیر او مینټیننس دی، الکتریسیټي ده، هیټینګ دی، یا مثلا اوبو بل دی، یا انشورنس دی، یا انټرنیټ بل دی. ځکه موږ اول کې انسټال کولو زیات راغلی دی. انوینټري موږ دلته زیاته کړې ځکه موږ تلویزیونو ته واغستو، تلویزیون ته هم ټیبل واغستو، همچنان مثلا کټل هم ته واغستو، ټوسټر هم واغستو. دا شیان مهم دي چې ستاسو ایر بی ان بي کې باید وي. نو دې میاشت کې چون موږ نوی بزنس شروع کوو کافي مصرف هم کړی دی. 15 پاونډه مو ته ویکیوم کلینر اغستی، همداسې آیرن وسټانډ دی. که تاسو وګورئ مثلا نور شیان تغسي 403 پاونډه موږ ټاولونه او بیډ شیټ او میټرس او کور دا ټول شیان هم اغسي. نو ټوټل ایکسپنس زموږ په دې میاشت کې څومره شي وو؟ 3690.99 پاونډه شي وو. نو چې په دې میاشت کې موږ تقریبا 226 پاونډه تاوان کړی دی، یعنی انویسټمنټ هم کړی، تاوان هم نه کړی. نو په راتلونکي میاشت کې به زیات شي. اوس راځو مخې ته. ګورئ په راتلونکي میاشت کې موږ څومره انکم درلودو؟ 4040. په بله میاشت کې موږ څومره انکم درلودو؟ هغه 4012 پاونډه، او دا زموږ مصارفات دي. ما دا ټوټل ایکسل شیټ جوړ کړی او مکمل اټومیټ کړی مې دی. که چېرته امکان لري د ګوتې مو وهئ، یعنې که چېرته پوهېږي چې څنګه اټومیشن یې جوړ کړي، چینج یې کړه، که نه همداسې یې پرېږده. فقط کولی شي کرنسي بدله کړي. که دلته ته کلیک کړې دا ټول شیان سلیکټ کړي ورته چې هر یو کرنسي ته بدلی، ډېر په اسان دلته کرنسي ته راشه. چې ته کوم زه آنلاین ایکسل شیټ کوم نو دا ډایرکټ چې کرنسي ډالر کومه، سمه ده؟ هېڅ مشکل نه، کرنسي بدلولی شي، ټیکسونه هم بدلولی شي، هېڅ کوم مشکل نه دی. لیکن نور پکې تغیرات مه راوړئ ځکه دا ټول ما پکې اټومیشن سیسټم جوړ کړی دی. نو ما ته ټوټل ښیي په څو میاشتو کې، په 4 میاشتو کې، چون ما په اوله میاشت ډېر مصرف کړی و، سامانونه مې اغوستي وو، بیا هم ما ته دغه یو پراپرټي 4016 پاونډه انکم راکړی دی، او دا ښه انکم دی. که فکر وکړه زه 3 پراپرټي، دلته زموږ نور پراپرټیان هم شته دی، په ایر بی ان بي کې چې کوم دي نور پراپرټیان زموږ اوپن رینټ کې دي. موږ سره ټوټل اوس 4 دي. یو چې دی په اوپن رینټ باندې موږ لانګ ټرم ورکړې ده، او 3 موږ په ایر بی ان بي او بوکینګ ډاټ کام کې اچولي دي. زه غواړم هم تاسو ته یو بل شی ښکاره کړم چې تاسو پوه شئ، مکمل هغه د چا خبره باور هم راشي دا بزنس واقعا ښه دی او موږ ترې خوشحاله یو. زه به تاسو ته دغه خپل بانک بیلنس هم ښکاره کړم چې کوم موږ د ایر بی ان بي او بوکینګ ډاټ کام ته هغه اکاونټ استفاده کوو. یو شی هم متوجه شئ، کوشش کوئ که کله ایر بی ان بي بزنس کې یو جدا اکاونټ ته جوړ کړه، ځکه چې هغه پیسې تا ته راځي یو جدا اکاونټ ته لاړ شي، نو منیجمنټ به ډېر زیات په اسانه وکړي نسبت د نه چې ټول په یو اکاونټ کې وکړي. ورونو تاسو ته ښکاري دا زما جدا اکاونټ دی، بدون شک چې دغه اکاونټ ډیټیل او موږ بلر کړي دي. موږ نه غواړو چې اکاونټ ډیټیل خلکو ته ښکاره شي، او زما نوم به راښکاري. زموږ ټوټل اکاونټ دلته کلوزنګ چې شوی دی په ډسمبر کې 10500 پاونډه وو. موږ 2 اکاونټ استفاده کوو د ایر بی ان بي دپاره، او دلته ګورئ انکم راځي بوکینګ ډاټ کام نه دا انکم راغلی، زموږ چې کولنډل کې اپارتمان دی، همچنان دا ګورئ ایر بی ان بي نه راغلی، ایر بی ان بي پیمنټ دی، او همچنان
دا ټول مثلا کوم مصارفات دي هم دې اکاونټ نه بیرته شوي دي، دا بیرته بیا ایر بی ان بي دی، دا م ایر بی ان بي دی، دا م ایر بی ان بي دی. اکثر موږ ایر بی ان بي استفاده کوو. دا بیا بوکینګ ډاټ کام دی، دلته معلومیږي تاسو ته دا بیرته بیا ایر بی ان بي دی. نو دا الحمدلله دوامدار انکم دی چې دلته راغلی زموږ د اکاونټ ته د هر یو پراپرټیانو نه، او موږ په اسانه ټریک کولی شو په سیم اکاونټ کې، او بیرته مصارفات هم د دې اکاونټ نه موږ کړي دي. نو موږ ټوټل فکر کوم چې سیلز ویلیوم 40,000 پاونډه وو، چې فکر کوم چې 50,000 ډالر کیږي په 4 یا 5 میاشتو کې. نو که د کال $100,000 شي نو مطمئن په دې کې تقریبا 40% یا چې بیخي راحته باندې خبرې وکړم 10% پکې ګټه ده. نو فکر کوم ښه دی، او زه د خلک پیژنم چې هغوی 4 پراپرټیانې لري، 4 کورونه. ته خپله ضرب وکوه چې د میاشتې دا فقط د یو کور نه $1,000 هم وګټي، دا 4,000 د یو میاشت شو د ټولو کورونه، او دا ضرب کړه ټول کال دپاره. یعنې دا واقعا ښه بزنس دی زما په نظر باندې. او بیا هم زه تکرارومه چې ته کوم پوښتنه لرې، وضاحت ته ضرورت لرې، نو په ډسکشن ټاب کې لاړ شه، اول ته خپله پوښتنه پرېږده، زه یا زما کوم ایډمن یا زما اسسټنټ به حتما تا ته پوښتنه جوابوي، نور به وضاحت هم درکوي چې موږ تاسو سره کومک وکړو. دغه فاینانشل ټمپلیټ چې مې ته ښکاره کړو دا ځان سره تیار وساته. هر څه موږ تیار جوړ کړي دي، فقط کرنسي بدله کړه او سره مخکې لاړ شه، او هر څه ریکارډ وساته. موږ د انوایسونو دپاره چې هر چا به هم چې هغه سره رسید، او چاته هم چې مثلا کوم انوایس رسید لرو، ټول ډاکومنټس موږ هم جدا فولډر کې ساتلي دي او هغه هم ریکارډ کړي دي ځان سره، ځکه سبا ته موږ ته پکارېږي د ټیکس ریزن دپاره یا کوم اډیټ راځي یا خپل ځان دپاره چې ته باید هر څه ریکارډ ولري. نو دا و فاینانشل پلانینګ. امید لرم دې کې تاسو ښه زده کړي وي. اوس راځو مخ ته ځو او په نورو مسایلو خبرې کوو.